بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته زما عزتمندو د جمعې مبارکې د شپې یوه خاص او اثرکوونکې وظیفه بیانوم. د هر ناممکنه حاجت دپاره، د هر قسم جایز دعا دپاره چې څه هم د الله جل شانه نه غواړئ، ډیر زر به د ستاسو دغه حاجتونه پوره شي. په دغه ناممکنه مقاصدو کې به الله جل شانه کامیابی عطا فرما کی او د تاسو په ژوند کې، د ستاسو په زندګۍ کې څه مشکل دی، څه پریشانی ده، ان شاء الله تعالی د خاص وظیفې سره به الله جل شانه د ستاسو دغه مشکلات، دغه پریشانی به حل کی. ډیر عجیبه برکات لري، دعاګانې به مو ضرور قبلیږي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي الفاظ تاسو منشن کړئ، ولیکئ، دې دپاره چې مال حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د جمعې مبارکې د شپې د خاص وظیفه، د برکتي وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، د جمعې مبارکې شپه یو داسې شپه ده چې دا شپه الله جل شانه د خصوصي برکتونو دپاره، د رحمتونو دپاره منتخب کړې ده. دا داسې شپه ده چې په دې شپه کې الله جل شانه دعاګانې قبلي، حاجتونه پوره کوي او زړونو ته سکون ورنصیب کوي. چې کومه دعا هم غواړئ او د کوم حاجت دپاره غواړئ، ان شاء الله تعالی ستاسو حاجت به ضرور پوره کیږي او د ستاسو دعا چې کومه هم غواړئ ضرور به قبلیږي. لیکن زما عزتمندو، د افسوس خبره دا ده چې مونږ د خپلو حاجتونو د پوره کېدلو دپاره در په در باندې ګرځو، منت او زارۍ کوو او بل ته لاس نیسو. نو زما عزتمندو، مونږ د مخلوق در ته ولاړ یو. اصل دروازه چې کوم د الله جل شانه در او دروازه ده، هغه مونږ پرېښودلې ده. د الله جل شانه داسې در او دروازه ده چې دا چرته هم نه بندېږي. دا داسې در او دروازه ده چې د دې نه هیڅوک هم بېنوا کېږي نه. داسې ذات، داسې الله جل شانه چې په خپله ارشاد فرمایي ادعوني استجب لکم، ما ته آواز وکړئ، ما نه وغواړئ، زه به ستاسو دعاګانې قبلوم، د ستاسو آه او پکار زه اورم. نو زما عزتمندو، مونږ ته پکار دی چې مونږ د الله جل شانه نه وغواړو. زما عزتمندو، مونږ ته د کریم رب نه غوښتل پکار دي. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه چې کومه زه تاسو ته بیانوم، دا وظیفه د بندو دروازو او د بند در کلاوېدلو والا وظیفه ده. که د ستاسو داسې یو حاجت وي چې د الله جل شانه نه پوره کول غواړئ، یا داسې یو حاجت وي چې د یو بني آدم نه تاسو پوره کول غواړئ او ستاسو خبره څوک مني نه، ستاسو حاجتونه څوک نه پوره کوي او ستاسو دعاګانې نه قبلیږي، نو زما عزتمندو، تاسو دا وظیفو کې بند دروازې به د ستاسو دپاره الله جل شانه را پرانیزي. زما عزتمندو، دا وظیفه د مات شوي زړونو دپاره جوړونکې وظیفه ده چې کومو زړونو لره قرار نشته، د بېقراره زړونو دپاره د قرار وظیفه ده، بېقراره روحونو دپاره د قرار وظیفه ده.
لہذا زما عزتمندو دا وظیفه د حاجتونو د پوره کېدلو دپاره یو خاص درجه لري چې مونږ د دې وظیفې دپاره خپل دل او دماغ را حاضر کو. زما عزتمندو زه تاسو ته د راز والا یو وظیفه بیانوم. داسې راز چې د مایوسه خلکو دپاره د امید یو رڼا ده او داسې ناامیده خلک چې هغوی وایي چې زمونږ دعاګانې نه قبلیږي، زمونږ حاجتونه نه پوره کیږي، نو د داسې انسان دپاره د امید یو رڼا ده. زما عزتمندو دا وظیفه داسې ده لکه په تیاره کې چې رڼا وي. لہذا زما عزتمندو کله چې تاسو د جمعې مبارکې په شپه باندې د ماسخوتن مونځ وکړو، تاسو خپل مونځ مکمل کو او مکمل تاسو فارغ شوئ، نو اوس به تاسو دا عمل او دا وظیفه کوئ. زما عزتمندو ډیر مختصر عمل دی خو ډیر حیران کن عمل دی. ضرور به ضرور تاسو د جمعې په شپه باندې دا وکړئ. و زما عزتمندو راځم مکمل ترتیب او طریقه کار ز تاسو ته بیانوم. طریقه دا ده زما عزتمندو چې دا ټولو نه مخکې 3 پیرې به تاسو درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي تاسو ولولئ. د دې نه پس به د الله جل شانه دا صفتی نوم یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو دا به 313 مرتبه 314 پیرې ولولئ او بیا به په آخره کې 3 پیرې درود شریف ولولئ. دې سره به زما عزتمندو ستاسو وظیفه مکمل شي. بیا چې څه دعا هم غواړئ الله جل شانه به قبلې. کم حاجتونو د پاره کوم حاجتونو د پوره کېدلو د پاره چې تاسو دعا غوښتل غواړئ نو غواړئ، کریم رب د جمعې مبارکې د شپې په برکت سره او د خپل نوم په توفیل او وسیلې سره به ضرور به ضرور تاسو مدد فرمای. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.